لار کې یو بوډای ناسته او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای والی جاړي ورته صاحب یو يهودي نوکر ایم سکار پسې را لګلې ما لیټ شم شپرا باندې تیر شو. اوس یریګم دا سامانم نشم وړه تبي نیولې او چې ورشم الټه به مې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بیبي خپکه گما راځه دا پندوکه بم در سره زی او سما او استا مالک تب شپارس مکم تاب وهینا. اوس بیگا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر لا یو منځ سره پندوکه په سر دیو داغه مالک ته شپارس کولو تروا دې ته سوچو کور ته چوره سیده دروازه اوټه کولا سړی راووت الیک سلیک وشو. خیر شسه ورته داستا خادمه ده تبی نیولې ده وختم ډیر تیر کو دا پندوکه راوړم نشو او زی شپارسم کوم کدیله څه سزا ورکیا مال راکا خو چې دې ته څونه وای. ا يهودي فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی خدای سره دې ملاقات شو. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوې؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه. ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به د یو وینځ شپارس کوي. نو سبا ده او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دین لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرای بل څه کې دیش. عزیزانو پرمبه ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوه. تاسو وګورئ زموږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړې چرته قبر ګوري اله پلانې وزیر قبر له غسل ورکړي. هغه ورځ یو کوټ ته تللی دی حاجي بازر صاحب لمبوله یو وزیر تللی دی دا کوټ حاجي بازر صاحب لمبوله. نو ما چې لمبوله دی بیا به مو جنازم کړی دی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې تسورو نه راووتې 2 کروڑه په هر رنگ کې په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بچي انجام دې آسان علاج چالک تاسو ټول پاکستان اسلام چغي وهي او جی زئی نن د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دننه کورونو کې او د ملک فیصله په قرآن کېږي. ته وایې د قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې وهلی و ورسره مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا پلیټیز رګي نه رانیولی دی که نه خو اسلام یې رانه اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوې که نه تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که خو چې کوم شی دې غوښتوا دی رایوستو که نو دا په غبرګون شه په خپل خیر و شر نه پوهي. اوس به صاحبه وبلی وی او می وی او هاکو راوینی ساو راونډه کاو ونی ساو جیر کې واچو دا خدای کا اطمینان د قوم او د ملک ا د خدای په یاد کې ا د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کوم خلقو ژوند چې د خدای یاد تسپارل شوی دی دا غوی دا ژوند وګورئ سخنناک ژوند دی. ستا په دې ملک وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ د یو مسلمان چې څنګه شکل کې دی شي هغه څه شکل تاسو وګورئ کوم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دې شکل. بیا پرون یو ترکی راغلی زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته
لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه داسې لږه لږه عربي ورتله، لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره، د ده دې شان ته وګوره. او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی، تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي، وخت در سره اوزګاري. په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست دی یو سات که نه، اسې ناست دی. نو یک زمان ناصحبت با اولیاء، یک زمان ناصحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي، یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو وګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان، یو بل ته دین بیان، یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي. وخت در سره اوزګاري، دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته یم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ، بلم دا دی شین توتي دی او شین باغ. نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ. والله که دې نږدې ور پرېږدي خانان او نوابان، خان بادران او جایگیرداران، هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی، اسپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا؟ وایي دغه وزیر صاحب ته ورځم. وایي څه ورته وایي؟ وایي ما والا ډېرې بنډې والې وې، زما په دغه کامیاب شوی دی او دغه زه ورځمه. هغه دننه نه شي تللی کاکا، مونږ به تپوس. ویل څنګه نه شي تللی؟ چې ورمنډه کوي چې ورمنډه کوي، هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی بیا را پاسېدلی دی او په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه، خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي، نشین باغ شته او نشین توتي شته او نشین چمن شته. تاسو همدغه د منګکان وروڼه یئ، منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه وه. حضور علیه السلام ته وایي چې وایه کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی. ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی؟ زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د په لات او منات قسمي چې ستا یار ویلی چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلی چې بېګا اسمان ته تللی نو بلکل یې ټیک ویلی. ولې؟ ما د خپل یار د دینم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بېګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے ابو جهل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وایه کنه زما دې لاس کې څه چې ته پیغمبر یې. گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي.
پیغمبر وې زه وایم چې لاس کې څه دي کله ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته ووایه په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت آکانو د ابوجہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگ دا ابوجہل پلاس کے کانی یو تم رہی ددی دا سی مثال دے لکه زمون په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته کله یو سړی دا عقیده وی چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دین لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ کنوریس نه راغو غونډاګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی راګيږي او رستو ور پسې دا شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمې دی یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کی کما دا د دوی نو وستل کارې دارت او بیا ور سره چلو خبره دامي چې د مولا نوم پزانی خي وغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سړی او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی اوس دا اعتقاد د خلقو نو وستل دا د چاپلار نشي دا اعتقاد دی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو یو سړی بش په خدایان د نن 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایان 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان دغه چاري او بت بل یو مرز دارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی چې مسلمانې کې وی چې ولی وزما یو خدای او هغه خیرن شوی نام علم بولو نور ته کې خو چوچ وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازه وکي وزما د خدای ورته کته غاګیو نکو نو مال تداوی چې عرب یبول الثعلبان براسی آیا داسې شم خدای کې دې شي چې ګیدړانی په سر متیازي نو زما عزیزان ورز داو چې دا عقیده د خلقو دړنه وستل چي دي دا ډېر ګران واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي کردار ده کریکٹر ده اخلاق دي تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا د غلوی کردار وجوه او د لوی شان وجه عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو
چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره مې راز و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار پیدا کړه خلک. ابو جهل ویل ته پیغمبر یې او خدای ته اسمانونو ته تلې؟ ویل او وی که ته اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې دو ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته یې داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړې شو. بعض علماء لیکلي دي چې یوازې دو ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راغلې، نیمه په یو لستوڼي کې ننوته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو، بار ووته او بیا لاړه پاس. عرض دا و چې ابو جهل وسو ابو جهل افوی جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړو او راغو لاس کې کاڼي نیولي. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسولی نو وای از ما د لاس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وایي گر رسولی چیست در مشتم نهان